لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې په راتلونکي 3 میاشتو پورې به زما فروشات د یو ای په مارکیټ کې تر 1 لک درهمو پورې رسیږي. نو دا یې لومړۍ اونۍ وه. تاسو راځئ په سکرین ته چې په لومړۍ اونۍ کې ما څومره فروشات کړي دي. راځو د کمپیوټر سکرین ته. ښه، دا یې کمپیوټر سکرین ده. په کوم تاریخ اونۍ لا پوره نه ده. که وګورو له 26 تاریخه نیولې تر 29 تاریخ پورې دا تاسو کتلی سئ. دا له 26 تر 28 28 28 29 څلور ورځې کېږي. دې څلور ورځو فروشات موږ څو سوي دي؟ 6300 درهم. دا تقریبا د یوې اونۍ خو نه پوره کېږي، څلور ورځې. دا د ما د ټارګېټ لومړۍ ورځې دي. تاسو یې واره صفحه ریفریش کوو، تاسو له ریفریش بعد هم لیدلی سئ. د همدې ټارګېټ دوهمه اونۍ ده. راځو ګورو چې په دې دوه اونیو کې ما شاپیفای په پلتفارم باندې څومره فروشات کړي دي. راځو کمپیوټر سکرین ته تر څو اکاونټ وګورو. ښه راغلو کمپیوټر سکرین ته. دا هم زما اکاونټ ده. اکاونټ اوپن ده. اوس هم دا تازه ډرونه راغلي دي. په نن پرون کې فلفلمنټ شوي نه دي 18 ډالره او ټوټل فروشات 14928 درهم فروشات. دا له کوم تاریخ تر کوم تاریخ دی؟ له 25 د جولای د اګست تر 4 تاریخ نن ورځ ده. دا انتخاب کا ورته تر 4 له 26 تر 4 پورې ټوټل تقریبا 10 ورځې کېږي. 2 اونۍ هم پوره لا نه کېږي. 14928 اکاونټ هم ولیدل، ریل اکاونټ ریفریش هم ولیدل. د شاپیفای په پلتفارم باندې زما د 1 لک درهم ټارګېټ د فروشاتو دا درېیمه اونۍ ده. راځو ګورو په کمپیوټر کې زما په اکاونټ کې په دې تېرو 3 اونۍ کې ما څومره فروشات کړي او تر کومه حده موږ خپل 1 لک درهم فروشاتو ټارګېټ ته نږدې سوي یو. راځئ د کمپیوټر سکرین ته. د کمپیوټر سکرین ته راغلو. دا زما سټور ده. تاسو یې لیدلی سئ ټوټل فروشات 20338 درهمه. دا د 3 اونیو فروشات. دلته راځو تاریخ یې ګورو. له 26 تاریخ څخه نیولې بیا ته د 26 د جولای البته د اګست میاشتې تر 12 تاریخ پورې اپلای کوئ. له اپلای وروسته فروشات ګورو. دا ټوټل فروشات څو سو؟ 20338 درهم فروشات. یادونه دا فروشات ټول ګټه نه ده. البته په دې کې د جنس قیمت، شپمنټ قیمت، ایډ مصارف، دا ټول مصارف ځینې وځي. تقریبا له 10% الا 10% په دې کې ګټه ده. لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې په 3 میاشتو کې به زه د شاپیفای پلتفارم باندې 1 لک درهم فروشاتو ټارګېټ پوره کوم. نو دا یې 4مه اونۍ ده. راځو زموږ اکاونټ ګورو په ژوندۍ بڼه باندې چې زما په دې 4 اونیو کې څومره فروشات کړي دي. راځو کمپیوټر سکرین ته او اکاونټ ګورو چې څومره فروشات شوي دي. ښه راغلو کمپیوټر سکرین ته. تاسو وینئ چې ما په دې 4 اونیو کې تقریبا یوه میاشت کې 20130 درهم فروشات کړي دي. راځو اکاونټ ګورو چې کوم تاریخه تر کوم تاریخه. د جولای له 25 تاریخه د اګست تر 20 تاریخه تقریبا 25 ورځې راځي. یا 4 اونۍ پوره شولې. زما دا 4مه اونۍ ده. تاسو دا ویډیو شیر کوم. په دې اپلای باندې کلیک کوم. اپلای بعد اکاونټ ریفریش شو. 20130 درهم فروشات. په دې فروشات کې له څنګه مخکې ما یادولې ده دا ټوله ګټه نه ده. او بل دا کوم اډرونه چې ما ته راغلي دي په دې کې تاسو راسه وګورئ. اډرونه 4 ډالر راغلي دي، 58 ډالر 58 ډالر راغلي دي او 63 ډالر پیمنټ شوي دي کسټمر ته رسېدلي. باقي اډرونه کنسل شوي دي. یعنې په دې کې تقریبا 10% اډرونه کنسل کېږي، هم ریټرن هم لري. جنس ورته ورسي چې مشتری ورته ریټرن کړي. مکمل ټول کسټمر ته نه رسېږي. خو دا فیصد په زیاته حد نه ده. تقریبا تر 10% اډرونه کنسل کېږي. نو چې زه کولی سم تاسو یې هم کولی سئ. حتما پیل واخلئ تر څو د شاپیفای بریالي سیلران سئ. ستاسو ټولو د بریاو په هیله.